ورځ مې وځي په فکرونو اندېښنو کې ورځ مې وځي په فکرونو اندېښنو کې شپه مې ټوله د جړا شي چې تیاره شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د ادب ملګرو مینانو اول زما طرف نه دعا سلام قبول کړئ. تاسو مخې ته یو کلام ږدمه چې الفاظ په دا رنګ دي: زړه سینه کې په درزا شي چې تیاره شي. زړه سینه کې په درزا شي چې تیاره شي. ستا یادونه ورته راشي چې تیاره شي. ورځ مې وځي په فکرونو اندېښنو کې ورځ مې وځي په فکرونو اندېښنو کې شپه مې ټوله د جړا شي چې تیاره شي. ورځ مې وځي په فکرونو اندېښنو کې شپه مې ټوله د جړا شي چې تیاره شي. بیا یو زه یم بل ستا ښکلی تصویر وي بیا یو زه یم بل ستا ښکلی تصویر وي. نور مې هر څه نه بلا شي چې تیاره شي. او ته مسکی یې او زه د ښکلي مخ ته ګورم. ته مسکی یې زه د ښکلي مخ ته ګورم. په خیالونو کې سبا شي چې تیاره شي. او دا ښکاره سترګې مې پټې پټې کېږي دا ښکاره سترګې مې پټې پټې کېږي. د زړه سترګې مې بنا شي چې تیاره شي. عجیبه غوندې ماحول د نیمې شپې وي عجیبه غوندې ماحول د نیمې شپې وي. مرور پکې پخلا شي چې تیاره شي. دغه وخت کې کلیاړواله صاحب ذرا راته یاده ستا وینا شي چې تیاره شي. او یو بل کلام ویم چې ستا د حسن رنگ واغستو حسین شو. ستا د حسن رنگ واغستو حسین شو. د دنیا چمن تازه شو ګلورین شو. ستا د حسن رنگ واغستو حسین شو. د دنیا چمن تازه شو ګلورین شو. چې ګلاب رامبیل چامبیل نرګس ته ګورم چې ګلاب رامبیل چامبیل نرګس ته ګورم. په خوشبوی تمامي جهان رنگین شو. ستا د نور د تجلو نښې پکې دي ستا د نور د تجلو نښې پکې دي. مخ ته یار ته چې مې وکاته شیرین شو. او که څوک ارڅ وایي حسن ستا دی که څوک ارڅ وایي حسن ستا دی. مجنون ځکه په لیلا باندې مین شو. او فرهاد هغه دم شو تیر د سرو مالا فرهاد هغه دم شو تیر د سرو مالا. چې ښکارا د شیرینۍ خال د جبین شو. او چې ستا مینه کې تن په اور کباب کو چې ستا مینه کې تن په اور کباب کو. ابشي بلال د څومره مخورین شو. او دا بل کلام د یو پښتنې پیغلې په حق کې وایم. تاسو مخې ته دا ډالۍ کوم چې سترګو کې مسکی شي د پردو نه په څنګ لاړه شي. سترګو کې مسکی شي د پردو نه په څنګ لاړه شي. او کلکه پښتنه د پښتنو نه په څنګ لاړه شي. سترګو کې مسکی شي د پردو نه په څنګ لاړه شي. کلکه پښتنه د پښتنو نه په څنګ لاړه شي. ډکوي د مینې د حیا په جامه پټوي ډکوي د مینې د حیا په جامه پټوي. ښکلې ګلالی د ګلالو نه په څنګ لاړه شي. ډکوي د مینې د حیا په جامه پټوي. ښکلې ګلالی د ګلالو نه په څنګ لاړه شي.
او دا کوشش کوي چې په لمن مې داغونه لګي دا کوشش کوي چې په لمن مې داغونه لګي نو ځکه د الفت د لیونو نه په څنګ لاړه شي او ګوري معاشرې ته رواجونو ته رسمونو ته ګوري معاشرې ته رواجونو ته رسمونو ته سوځي خو بیا هم د سوځېدو نه په څنګ لاړه شي او جنگ که په وطن شو په دشمن به قیامت راولي جنگ که په وطن شو په دشمن به قیامت راولي مخکې به د خپلو شاظلمو نه په څنګ لاړه شي او جوړ به یو تاریخ کې د دې دور فلسفیانو لا جوړ به یو تاریخ کې د دې دور فلسفیانو لا دا به د سرتیرو ننګیالو نه په څنګ لاړه شي جوړ به یو تاریخ کې د دې دور فلسفیانو لا دا به د سرتیرو ننګیالو نه په څنګ لاړه شي نو نه چې پکې دین وي او نه سادین وي صاحب زره بس نه سادین وي صاحب زره بس اسی زمانه د زمانو نه په څنګ لاړه شي والسلام